علم سړی لا قاری سړی لا دغه پیغور مور کو چې اول به جهنم پتا ګرميږي چې د لویو عملونو والدا حل دی نو د عام مسلمانانو بسوي. احادیث مبارکه کې درې هغه کسان چې دا غوي دا عمل دا عمومي تور د الله رب ذوالجلال د رضا د پاري پاغي کې یو عالم دی، عالم سړی قاری سړی د عمل عموما دا سخکاری چې دا به د الله د رضا د پاري. او دویم نمبر سخی سړی او دریم نمبر مجاهد سړی. دا درې هغه کسان دي چې د دوی عمل عموما داسي چې دا الله ته قبول وي. لیکن ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو حدیث را نقل کړی دی. یو صاحب تی تپوس کوي ابو هريره وې تا د پیغمبر علیه السلام نه احادیث ډېر اوریدل دي. یو حدیث را ته بیان کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم را ته فرمایل چې درې کسان هغه دي چې جهنم به پاغو باندې ګرمول کیږي. اولا و یو پاغي کې هغه عالم او هغه قاری دی چې دی به د قیامت پر ورځ باندې راوستي شي. الله پاک به تی تپوس کوي بنده وایا تا زما د دین د پاره څه کړیو، زما د پاره په دنیا کې څه کړیو، تعالی می جون او صحت در کړو. وې دی به چې الله استاد دین زده کړم کړیو، حفظ می کړو، علم می حاصل کړو، خلکو ته می خودلی او استاد دین چې کم دی پرچار می کړو. وې الله رب ذوالجلال به تو فرمای تا وې ډیر دروغ وي، تا د دې لپاره کړیو چې تا ته خلک عالم وي، تا ته قاری وي، هغه خبر ویلی شي د تعالی دغه بدله درکړي شو. وې پرشتو ته به حکم وکړي شي دا پاستر جهنم ته راکاږي. وې دی به پاستر راخلی شي. بیا به وای چې کوم دی مجاهد راوستي شي. وای هغه نه به تپوس کې بنده څه دی کړیو. وای هغه به عرض وکړي الله ستاره له وجود را کړو او د الای کلمت الله د پر ما د خپل سر او خپل وینه قرباني کړه، دا می چې کوم دی فدیه کړه رب تا الله رب ذوالجلال به تو فرمای بنده تا ډیر دروغ وي، تا د دې لپاره کړیو چې خلک د ته بهادر وي، بهادر د تویلی شي دی لہذا پرشتو دی هم پاستر راکاږي. وای دی بم پاستر راکاږي. وې دا غین ورستو بدریم کسرا واستي شاب سخی داغه نه به تاسو کی بنده تاسو کړیو زما د پاره. وې الله تعالی مال لا کړیو او یو لار استا په لارو کې داسې نه د پاتې چې ما پاغي کې خرچ نه دی کړو، خپل د زړه یخوالی می پاغي نه دی راوستي، الله ستاسو رضا د پر میدا کړی. وې الله رب ذوالجلال به تو فرمای دروغ دی وې تا د دې لپاره کړی چې خلک د تسخی وي دنیا کې داغه بدله درکړی شوی دا، لہذا پرشتو دیم پاستر جهنم تراکاږي. عزت مندو لوی لوی اعمال دي لیکن چې د الله رضا پکې نشته، اخلاص پکې نشته. اول چې جهنم به ګرمول کیږي وای دا به په دې درو کسانو باندې ګرمول کیږي. بهرحال زما عزتمندو دا لوی اعمال دي چې د لوی عملونو والدا حل دي نو د عام مسلمانانو بسوي. عام مسلمانان چې اوس مثال د مجاهد سره دښمنی ده نو مجاهد خو اولنی هغه کس ته چې الله په جهنم ګرمي. د عالم سره بغض او کینه ده نو اول عالم سره به جهنم ته پاسر راخري کیږي. کله سخی سړی سره چې کم دی حسد او کینه ده وای سخی خو هغه دی چې الله په جهنم ګرمي. زما عزتمندو د دینه عبرت واخلا دا هغه اعمال دي چې الله ته خوخم دي او لوی لوی اعمال دي تعالی هغه عمل کړي نه دي. نو چې د لوی عمل والا عمل الله پاک چې کوم دي مردودي نو ستاسو عمل دي تو خو په طریق اولا باندې د الله خواته چې کوم دی د خطرې نه ډکه ستا بس انجامي چاله دا پیغور مور کوا. علم سړی لا قاری سړی لا دغه پیغور مور کو چې اول به جهنم پتا ګرميږي. سخی سړی لا دا پیغور مور کوا، مجاهد لا دا پیغور مور کوا. دا عمل خو ډیر اوچته ستا عمل خلاغه ته نه رسی چې دا غوي سره دغه معاملې د چې ستا سره بس معاملې. بهرحال زما عزت مند دغه خبر نه راوتل غواړي، خپل عمل کې اخلاص پیدا کول غواړي، هر عمل د الله د پر چې کوم دی جوړول غواړي. الله پاک نه چې کوم دی نجات درکې. الله رب ذوالجلال پر خبر د عمل کول توفیق راکړي.